له هغه وروسته چې له پاکستان سره د هر ډول تګ راتګ لارې تړل سوي دي، ډیری وخت پر فرضي کرښه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د څارویو د قاچاق مخه نیول کیږي. تازه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 10 ګامیش غواګانې چې په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کېدې نیول سوي او د کرنې ریاست ته سپارل سوي دي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي د یاد غواګانو د برخلیک په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دوی وایي روان کال په دغه ولایت کې د 7300 څارویو د قاچاق مخه نیولې ده. دغه 29 دانې حیوانات چې تاسو وینئ دا د ډیورنډ فرضي کرښې لارې څخه ځینو کسانو غوښتل چې د پاکستان څخه کندهار ته انتقال کړي او قاچاق وکړي او په غیر قانوني توګه باندې راواړي چې د امنیتي مسؤلینو په ګډه همکاري باندې موږ په دې وتوانېدو چې مخه یې ونیسو او د هغه تر څنګ اوس مالداري امریت ته سپارل سوي دي. نو عموما موږ په ټول کال کې عموم کې موږ ټوټل تقریبا 7300 پسونو د قاچاق مخه نیولې ده چې هغه په معروف ولسوالۍ کې ده، په بولدک ولسوالۍ کې ده، په ریګستان ولسوالۍ کې ده چې ځینو سپین بولدک ولسوالۍ د خوا مجاهدینو لخوا نیول سوي دي چې د زراعت ریاست صحت حیواني او مالداري امریت ته تسلیم شولې په تعداد 29 دانې ګامیش چې د هغه څخه وروسته د ولسوالۍ مقام ته دغه کېږي د محکمې دپاره محکمې ته موږ تسلیموو چې محکمې هره فیصله وکړه هغه به بیا موږ تطبیقوو چې هره فیصله وکړي. بلخوا د څارویو پلورونکي د حیواناتو د قاچاق د مخنیوي اقدام نیک ګام بولي او وایي کله چې څاروي قاچاق کیږي نو په هیواد کې د غوښو او څارویو بیې لوړیږي. دوی وایي د اسلامي امارت مسؤلین دي په دې برخه کې لا هم جدي واوسي. هغه ښه دی چې بند سي افغانستان سره سره کې د پاکستاني مالونه بند سي، دلته زموږ مالونه نه خرڅېږي، ګرده د هغسې ولاړ دي. د پاکستاني چې په راسي در د هغه له زموږ مالونه د مځکې وهلی سي، یو دانه نه خرڅېږي. دا خو پاکستان چې کوم مال قاچاق راځي د دې افغانستان ګامیش دي مقصد دا دلته موږ بیا د کندهار کوم مقصد د هغوی دي زموږ خپل بودګان دغه بیا مقصد نه خرڅېږي. دا دې بازار بیا ډېر کم نو باید د قاچاق مخه ونیول شي. د پاکستان چې کوم ګامیش راځي یا له دې خوا چې کوم پسونه ځي د دې مخه باید په ټینګه ونیول شي دلته، ځکه چې پر دا بازارو باندې ډېر تاثیر کوي. دلته هغوی هم کم خرڅېږي او مقصد د افغانستان خپل داسې بودګانو دا په ډېر کم توګه نیول. د دې ځای چې کوم پسونه قاچاق ځي پاکستان ته دلته بیا غوښه هم ګرانېږي، مقصد پسونه بیا ته ډېر کم پیدا کېږي دا ګرځ ځکه چې قاچاق روان پاکستان ته. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کرنې او مالداري ریاست مسؤلینو د امنیتي ځواکونو په مرسته د زرګونه راسه هغو پسونو د قاچاق مخه نیولې چې په قاچاقي ډول پاکستان ته اړول کېدل. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.